نه دوستانو ته مده چې روغ او جوړ مو وای او دا مهال به ګورئ اف جي ټیپس یوټیوب چینل درنو دوستانو تاسو لپاره مې نن یو بل ډېر په زړه پورې د پیسو ګټلو اپلیکیشن راوړی چې تاسو به د انټرنیټ په مصرف سره پیسې ترلاسه کوئ. دوستانو تاسو چې هر څومره ام بي مصرفوئ ما نن 240 ام بي مصرف کړی تاسو چې هر څومره ام بي په ورځ کې مصرفوئ همومره به تاسو ته پیسې درکول کېږي او څومره انټرنیټ چې کاروئ هغومره به تاسو ته پیسې جمع کېږي. ډېر خوندور اپلیکیشن دوستانو ویډیو تر اخره راسره وګورئ ویډیو هېڅکله هم سکیپ کوئ ما له ویډیو شروع کېدو مخکې دوستانو له تاسو څخه په خورا درنه ښیله کوم دوستانو که تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو راشئ په دغه لایک باندې کلیک واخلئ تر څو موږ ویډیو لایک شي او که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو راشئ په سبسکرایب باندې کلیک واخلئ تر څو زموږ چینل سبسکرایب شي او په څنګ کې ورسره د بیل آیکن خان ووهئ او بیا راشئ پاس آل ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو پر وخت در تاسو در ورسیږي. راځئ دوستانو چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ویډیو تر پایه راسره وګورئ او درسره لایک او شیر یې هم کړئ. کوم که دغه اپلیکیشن نه انسټالیدل نو تاسو باید یو وی پی این حتما ډاونلوډ کړئ یا سوپر وی پی این یا بل وی پی این انسانو دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ او دغه به تاسو کنیکټ کړئ. کله مو چې کنیکټ کړل په دې کې بیا دوستانو د تاسو اکاونټ چې د هغه جوړیږي او دغه اپلیکیشن ډاونلوډولی شي. دا چې ما وی پی این هم کنیکټ کړی و تاسو ته ما لومړی کې ونه ویل ځکه چې ما څخه هیر شو نو دغه وی پی این هم تاسو باید یو ځلې کنیکټ کړئ که تاسو ته کار نه کول که چیرې کار یې کول نو بیا هېڅکله هم وی پی این ته اړتیا نشته او بیا وی پی این مه کنیکټ کوئ. درنو او لیدونکو دغه اپلیکیشن لینک به تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم یو دی څنګه به د ویډیو په کمنټ کې هم تاسو به راشئ په هغه لینک باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې تاسو په لینک باندې کلیک واخیسته نو تاسو به دغه کې اکاونټ جوړ کړئ. دوستانو کله چې تاسو په هغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو ته به یوه داسې صفحه راخلاصه شي. تاسو به دوستانو دلته راشئ رجسټر ټو کلیم $5 دوستانو تاسو ته $5 په بونس هم درکوي. تاسو چې کله زما په ریپیرل باندې راشئ نو تاسو ته به $5 بونس هم درکوي. را به شه دوستانو په همدغه اپشن به کلیک ورته واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک ورته واخلئ لږه شي به انتظار به ورته وکړئ تر څو موږ ته یوه بله صفحه راخلاصه شي. دوستانو دلته لږ لوډینګ اخلي د تاسو نیټ چې یو څه ضعیف وي نو همدې وجې نه لږ لوډینګ اخلي نو زه به ځای ځای ویډیو سکیپ کوم او تاسو ته به مخکې طریقه ښایم. ښه درنو دوستانو تاسو ته به داسې یوه صفحه راخلاصه شي. تاسو به دوستانو څه کوئ تاسو دلته تاسو کولی شئ د ایمیل سره هم اکاونټ جوړ کړئ فیسبوک سره هم جوړ کړئ او ګوګل سره هم جوړ کړئ. دوستانو موږ راځو په ګوګل سره اکاونټ جوړو په دې کې نو تاسو به هم دوستانو راشئ ګوګل سره به د تاسو اکاونټ هم جوړ کړئ. نو زه هم دوستانو تاسو ته اوس طریقه ښایم چې څنګه په دې کې موږ ګوګل سره اکاونټ جوړولی شو. دوستانو را به شئ دغه لاندې ګوګل باندې به کلیک ورته واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک واخلئ ته به جیمیلونه راشي یو جیمیل تاسو په خپلو جیمیلونو څخه انتخاب کړئ دې ته. دوستانو کله چې تاسو یو جیمیل انتخاب کړه نو لږه شي به انتظار به ورته وکړئ. موږ ته اوس دلته د ډاونلوډ اپشن راځي چې موږ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړو نو لږه شي به انتظار ورته کوو دوستانو دغه صفحه چې تر څو موږ ته پوره روښانه شي. ښه درنو دوستانو دلته موږ ته یو اپشن راکوي اوس په دغه ځای کې ډاونلوډ فور انډرایډ دغه به موږ ډاونلوډوو په همدغه اپشن دوستانو موږ کلیک ورته اخلو. نو کله مو دوستانو کلیک ورته وایستو دغه اپلیکیشن اوس موږ په خپل موبایل کې ډاونلوډوو نو لږه شي به انتظار ورته کوو. راځو دوستانو دغه ډاونلوډ اپشن کلیک کوو. دغه ډاونلوډ اپشن به دوستانو تاسو کلیک کړئ پس را به شئ دغه اپشن چې کله دوستانو تاسو کلیک کړئ د دې ډاونلوډ به تاسو سره سټارټ شي. دغه صرف 9 MB سایز لري دومره غټ سایز هم نه لري چې تاسو ووایئ چې دغه به زیات سایز ولري. 9 MB 9.3 MB سایز لري دغه اپلیکیشن ډیر کم سایز لري دوستانو په دغه ډیر کم وخت کې ډاونلوډیږي نو لږه شي به موږ تاسو انتظار کوو تر څو دغه اپلیکیشن له موږ سره ډاونلوډ شي. ښه درنو کتونکو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړل نو را به شئ لاندې اګري ټو دی دغه اپشن که څه وینئ دغه باندې تاسو کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په دې باندې کلیک کړئ بیا به دوستانو لاړ شئ دغه لومړی اپشن باندې به کلیک ورته واخلئ او دغه به تاسو داسې نیکسټ کړئ. نیکسټ به که دوستانو را به شئ یس باندې به کلیک ورته واخلئ. را به شئ لاندې ډن باندې به کلیک دوستانو ورته واخلئ. لږه شي به انتظار به ورته وکړو. را به شئ دوستانو په دغه اپشن به ورته کلیک واخلو او دغه پرمیشن به دوستانو ورته الاو. کله مو دوستانو دغه الاو کړ نو تاسو سکرین باندې چې کله ګوته داسې راښکته کوئ نو دلته به تاسو دوستانو لاندې ویم ګورئ ویټینګ پور وای فای تاسو ته به دغلته اپشن هم دوستانو راشي. تاسو ته به هر څه دغلته هم ښایي تاسو کتلی شئ دغه اپشن موږ ته اوس مهال ښکاري. دوستانو لږه شي به انتظار ورته کوو تر څو د دغه اپلیکیشن صفحه موږ ته راخلاصه شي.
دوستانو لاندې راځو مور اپشن دغه ځای کې لیکلی تاسو کتلی شئ په دغه مور اپشن باندې کلیک اخلو راځو په لاګ ان باندې کلیک اخلو دلته موږ یو ځلې بیا اکاونټ له دې سره لاګین کوو راځو دوستانو په لاندې لاګ ان ویت ګوګل باندې کلیک اخلو ما تاسو ته وړاندې ویلو چې تاسو اکاونټ لا ګوګل سره جوړوئ نو راځو دوستانو په دغه ګوګل باندې کلیک اخلو تاسو ته جیمیل راشي جیمیل ورته تاسو راشي خپل یو جیمیل ورته انتخاب کړئ هغه جیمیل به انتخاب کړئ چې کوم لږ وړاندې انتخاب کړی او اکاونټ مو پرې جوړ کړی و نو لږه شیبه انتظار دوستانو ورته کوو تر څو موږ ته د یو جیمیل را خلاص شي راځو دوستانو په دغه ځای کې یو جیمیل انتخاب او هغه جیمیل چې موږ لږ شیبه وړاندې انتخاب کړی و او هلته مو ګوګل سره کنیکټ کړی و راځو همغه جیمیل انتخاب او لږه شیبه انتظار ورته کوو تر څو دوستانو په دې کې د زموږ اکاونټ چې دی هغه په پرته له کوم مشکل څخه جوړ شي بالکل دوستانو تاسو کتلی شئ د زموږ اکاونټ په دې کې جوړ شو زما نیټ چې دی یو څه ضعیفه دی نو له همدې امله زه ویډیو ځای سکیپ کوم تر څو تاسو ته طریقه وښیم او دغه ویډیو راڅخه لویه نه شي دوستانو دا چې موږ ته $15 یعنی 50,000 بیلانس هغه پرېکړه کوي چې $15 کې دغه دوستانو ما تاسو ته وړاندې ویل تاسو ته 50,000 بونس یعنی $15 بونس پرې درکوي نو دغه هم دوستانو موږ لیږلی شو دا چې څنګه لیږلی شو د دې طریقه هم تاسو ته بیا په ویډیو کې ښایم خو دوستانو راځو لومړی په دې کې تاسو ته موږ ته راکوي وایي که تاسو 15 MB مصرف کړئ نو تاسو ته به دغه اپشن دوستانو خلاص شي دغه زیړ کوم دغه اپشن چې وینئ نو دغه به تاسو ته خلاص شي چې کله 15 MB مصرف کړئ دغه به تاسو ته خلاص شي او دغه بیا تاسو کولی شئ را خلاص کړئ او دلته دوستانو نور اپشنونه هم په دې کې موږ ته راکوي موږ دوستانو راځو دغه اپشن باندې کلیک ورته اخلو دغه شین اپشن باندې تر څو دغه نور اپشن چې کومې دي دغه ټولې موږ خلاصې کوو دوستانو راځو دغه ټول موږ خلاصوو دغه ټول دوستانو اونلاک کېږي راځو په دغه اپشن کلیک اخلو دغه اونلاک باندې تر څو دغه اپشن یې موږ سره ټولې دوستانو بالکل خلاصې شي دوستانو لږه شیبه انتظار ته کوو تاسو کتلی شئ دغه اپشن یې موږ سره خلاص شوې په دې کې هم موږ پیسې دوستانو په مختلفو طریقو باندې ګټلی شو هر کې دوستانو هر اپشن په دې کې بیل بیل طریقې لري چې موږ په دې کې کولی شو په ډېرې اسانۍ سره پیسې وګټو دغه مکمل تاسو زه تشریح کوم نو په دې باندې زیات وخت لګېږي دوستانو دغه کلیم ریوارډ چې په دې باندې کله دوستانو تاسو کلیک واخلئ د په دې کې ټاسکونه دي تاسو به دوستانو ټاسک راځي او هغه ټاسک تاسو کمپلیټوئ او تاسو ته په دې باندې هم پیسې درکوي نور دوستانو داسې خاص کار هم په دې کې نشته دی په دې کې به صرف تاسو ته په انټرنیټ مصرف باندې پیسې درکوي بالکل دوستانو تاسو کتلی شئ دغه ما کلیم کړ په دې باندې هم ماته یو څه ریوارډ راکړل دوستانو دغه 50 کریډټ هم موږ ته راکوي کله چې دوستانو دغه تاسو را خلاص کړئ نو تاسو ته دوستانو دغه 50 کریډټ هم پرې درکوي خو تاسو دوستانو هغه طریقې چې تاسو کومې پکې کوئ هغه صرف د انټرنیټ مصرف دی هغه باندې تاسو ته که تاسو 1 GB انټرنیټ مصرف کوئ 2000 کریډټ دوستانو درکوي نو همدې طریقو باندې موږ په دې کې پیسې ګټلی شو نو دوستانو دلته زه تاسو ته اوس ویډرا طریقه هم ښایم په دې کې نورې اپشنونه هم تاسو ته ښایم چې دوستانو دغه ټول هغه کلپ اپشنونه دي په دې کې اپشنونه دي په دې کې موږ ته پیسې راکوي خو دوستانو موږ به له دې څخه ویډرا څنګه کوو د ویډرا لپاره هم دوستانو موږ دلته دوستانو یو ویډرا موږ کولی شو پیپال ته او بله دوستانو موږ کولی شو والیټو ته ټرسټ والیټ شو همداشانتې نور والیټو ته شول دوستانو پیپال ته هغه ویډرا موږ کولی شو هغه $15 چې دغه موږ ته پرې راکړي دي دغه اپلیکیشن هغه $15 موږ ویډرا کولی شو پیپال ته خو څنګه دوستانو ویډرا کولی شو موږ ته چې کوم $15 راکړي دي موږ به هغو سره $15 نور هم یو ځای کوو او دغه پیسې بیا موږ کولی شو پیپال ته ولیږو کله دوستانو موږ $15 نور هم $15 نور هم ورسره یو ځای کړو $10 شي بیا هغه پري ډالر چې کوم دي هغه 15 چې موږ ته راکړي دي هغه موږ ورسره ویډرا کولی شو له دې سره دغه 15,000 کریډټ دوستانو چې کله موږ 10,000 کریډټ ته ورسوو نو موږ کولی شو چې دغه $15 هم ورسره یو ځای کړو او $10 چې دغه موږ پیپال ته ولیږو دوستانو پیپال ته به یې موږ هم څنګه لیږو راځو په دغه لاندې مور اپشن باندې کلیک دوستانو اخلو دغه دوستانو دا پایوټ اپشن دغه چې کله موږ $10 پوره کړل نو دغه موږ ته شین کوي ان کېږي او دغه باندې چې کله کلیک واخلو دوستانو پیپال ایمیل به ورکوي او تاسو ته به دغه پیسې په اتومات ډول ویډرا شي نو دوستانو کومه ویډرا څنګه کولی شو موږ کولی شو البته دغه ټرسټ والیټ ته $0.5 هم ویډرا کړو له $0.5 څخه کمه اندازه ویډرا موږ کولی شو دوستانو دلته دوستانو موږ ته اپشن راکوي دغه اپشن موږ کلیک کوو دغه پاس اپشن دوستانو وینئ تاسو به راشئ همدغه باندې به کلیک ورته واخلئ
دوستانو کله چې دغه زیډ اپشن دوستانو کلیک کړم دغه باندې چې کلیک واخیست لکه شي باندې ځار ورته کوو راځو دوستانو دلته لیست سٹارټ باندې کلیک اخلو په دې باندې چې کله دوستانو کلیک واخیست دلته به موږ دی GUMP ټاسک یو اکاونټ دلته دوستانو جوړو دغه اکاونټ به جوړو راځو هم دغه اکاونټ باندې دوستانو کلیک ورته اخلو دغه تاسو ته یو ځلې دی باندې هم ختم د ترینه تمام دوستانو کتل شي دغه باندې تاسو کلیک ورته واخلئ کله چې په دې باندې کلیک ورته واخیست دوستانو نو لکه شي باندې ځار ورته کوو د موږ دلته ګوګل ته بیایي ترڅو دغه اکاونټ موږ ته جوړ کړي دوستانو لکه شي باندې ځار ورته کوو ترڅو دلته موږ ته صفحه راخلاصه شي ترڅو په ګوګل کې د اکاونټ موږ جوړ کړو نو زه ویډیو تر هغې سکیپ کوم ترڅو د صفحه موږ ته راخلاصه شي دوستانو راځو ډاونلوډ اګین باندې کلیک ورته اخلو ترڅو دوستانو دغه یو ځلې ډاونلوډ شي خو دوستانو په بهانې سره هغه اکاونټ نه تاسو هغه اپلیکیشن دوهم ځل لپاره بالکل مه ډاونلوډوئ نو داسې د دویم ځل لپاره دوستانو مه ډاونلوډوئ تاسو به هغه کینسل باندې کلیک ورته واخلئ او بیا به تاسو ته صفحه راشي را به شئ په دغه لاګین ان ویت ګوګل باندې به کلیک واخلئ ترڅو دغه اکاونټ موږ سره لاګین شي هغه جیمیل چې تاسو وړاندې پرې اکاونټ جوړ کړی و همغه به دوستانو تاسو همدلته انتخاب کړئ نو دوستانو لکه شي باید انتظار کوو ترڅو هغه جیمیل چې موږ کوم ورکړی و هغه جیمیلونه موږ ته دلته راشي او همغه جیمیل ترې انتخاب کړو دوستانو کله چې جیمیل انتخاب کړی راځو په کنفرم باندې کلیک ورته اخلو لکه شي باید انتظار ته کوو ترڅو دوستانو د دې کې د زموږ اکاونټ د هغه بالکل جوړ شي دوستانو بالکل د زموږ اکاونټ د هغه جوړ شولو اوس څه کوو دوستانو راځو دغه پاس ارنینګ د کوم ارنینګ اپشن چې تاسو ښکاري دوستانو په همدې باندې کلیک اخلو راځو مای اکاونټ باندې کلیک اخلو کله دوستانو په مای اکاونټ باندې کلیک واخیستو نو لکه شي باید انتظار ورته کوو ښه دوستانو کله چې پاس ارنینګ باندې کلیک کړو نو راځو دوستانو اکاونټ انفارمیشن باندې کلیک کوو دلته به موږ دوستانو یوه آی ډي رااخلو دوستانو تاسو کتلی شئ یور اکاونټ آی ډي دی په دې باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ دغه به کاپي کړئ کله چې دغه کاپي کړه را به شوي همدغه اپلیکیشن کې به دغه ځای کې دوستانو تاسو دغه ورته پیسټ کړئ دغه ځای ګورئ دوستانو په همدغه ځای کې داسې ګوته ورته ونیسئ او دغه به دوستانو تاسو ورته پیسټ کړئ کله چې پیسټ کړه نو دوستانو دغه لاندې اپشن به تاسو پسې کلیک کړئ اډ دی اکاونټ دغه دوستانو تاسو پسې کلیک کړئ چې دغه اکاونټ ترڅو اډ شي له موږ سره دوستانو زموږ ایمیل ته یو کوډ ځي هغه ایمیل چې تاسو اکاونټ پرې جوړ کړی دی همغه ایمیل تاسو دوستانو راخلاص کړئ او هغه ایمیل ته تاسو ته یو کوډ درغلی وي نو هغه کوډ به تاسو راواخلئ نو دوستانو موږ هم لکه شي باید انتظار ورته کوو ترڅو دغه ایمیل موږ ته راخلاص شي او کوم کوډ چې موږ ترلاسه کړی هغه کوډ دلته راواخلو نو لږ دوستانو تاسو دغه جیمیل ریفریش کړئ دوستانو تاسو کتلی شئ موږ ته دلته د دغه اپلیکیشن ټیم له لورې یو ایمیل شوی دی د لومړی ایمیل دوستانو تاسو ښکارئ همدغه ایمیل باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ دغه کوډ چې کوم د ویریفیکیشن دغه کوډ به دوستانو اوس موږ راواخلو تاسو کتلی شئ 0 22 0 0 5 همدلته ګوته دوستانو تاسو کلیک پرې نیولی شئ هلته یو دا لیکلی هم شئ خو له دې ځای څخه تاسو کپي کولی هم شئ راځو 3 خطونو باندې کلیک اخلو دغه کپي باندې کلیک ورته اخلو ترڅو دغه له موږ سره دلته کپي شي او راځو دوستانو همدغه ځای کې دغه کوډ موږ ورته پیسټ کوو ترڅو دغه ویریفای شي دوستانو دا دلته کلیک واخلئ راځو دا کلیک کوو او ویریفای باندې کلیک ورته اخلو کله دوستانو په ویریفای باندې کلیک ورته واخیستو اوس د دې کې اکاونټ چې دی هغه د موږ بالکل ویریفاید شو رسو دوستانو لیټس جمپ ټاسک دغه جمپ کوم ټاسک دوستانو وینئ دغه موږ ته اوس بالکل راغلو دوستانو تاسو کتلی شئ دغه والیټ ادرس دوستانو موږ ته بالکل دغه والیټ راغلو دوستانو موږ کولی شو په همدې باندې خپله ویډرا وکړو ښه درنو دوستانو په دې کې خو د اکاونټ د جوړولو د هر څه مکمله طریقه ما تاسو ته دا وښودله اوس څنګه له دې څخه ویډرا کولی شو دوستانو راځو د جیم پی ټي ټاسک باندې کلیک ورته اخلو کله چې په دې باندې دوستانو کلیک ورته واخیستو نو لکه شي به انتظار ورته کوو اوس دلته موږ ته یوه بله صفحه راخلاصېږي دوستانو د دې ویډرا موږ کولی شو ټرسټ والیټ ته او نورو والیټونو ته هم ترسره کوو نو دوستانو موږ لږ انتظار ورته کوو راځو دوستانو بیا تاسو ته اوس ښایم دغه پاس آپشن دوستانو تاسو وینئ بیا په همدغه ارنینګ آپشن باندې کلیک ورته اخلو کله دوستانو په دې ارنینګ آپشن باندې کلیک ورته واخیستو دلته موږ ته دوستانو راځي والیټ از میسنګ راځو په همدغه آډ باندې کلیک دوستانو اخلو په دغه آډ باندې دوستانو موږ تاسو کلیک ورته اخلو بیا لکه شي به انتظار کوو راځو دوستانو دلته کتلی شئ تاسو په میټاماسک باندې هم کولی شئ او د دې ترڅنګ تاسو په والیټ باندې هم کولی شئ 19 والیټونه چې دي دوستانو په دې باندې هم تاسو کولی شئ راځو په دغه لاندې والیټ
کنیکټ آپشن باندې کلیک ورته اخلو. کله چې په دې باندې کلیک واخلو نو موږ ته به دلته اوس خپل ولیټونه راشي. نو لکه چې به انتظار ورته کوو تر څو موږ ته ولیټونه راشي. دوستانو تاسو کتلی شئ همدغه شین یو کوم چې وینئ همدغه ټرسټ والټ د باینانس میټاماسک همداسې د نورو ته هم تاسو کولی شئ. دوستانو راځو په دغه سلیکټ والټ باندې کلیک ورته اخلو. دوستانو تاسو کتلی شئ باینانس همداسې پاکسي والټ او د دې ترڅنګ ټرسټ والټ دغه ټول موږ ته دلته دوستانو ښایي په دې باندې موږ ویډرا کولی شو. نو خیر چې تاسو غواړئ تاسو به هغه انتخاب کوئ. زه لومړی راځم باینانس باندې ګورم که باینانس باندې کار وکړو په باینانس باندې کوم. نو راځو په باینانس باندې زه کلیک ورته اخلم او دغه پرمیشن الاو کوم. باینانس باندې دوستانو ویډرا ډېره ښه ده، ټرسټ والټ باندې هم ښه ده. باینانس باندې زه ځکه کوم چې بیا دغه څخه موبایل ته چې کوم ایزیلوډ کوو دغه پیسې ایزیلوډ کوو بیا ډېرې اسانې وي. نو لږه شیبه دوستانو انتظار ورته کوو. دوستانو دغه تاسو ټرسټ والټ سره هم کنیکټولی شئ ترڅنګ باینانس سره هم. دا چې باینانس سره ما اوس کنیکټ کړ بیرته بیا ټرسټ والټ ته نه راوړي، ځکه چې که تاسو یو والټ سره کنیکټ کړئ بیرته بیا بل ته نه راوړي. دا چې نیټ کمزوره دی د همدې وجې نه باینانس سره باینانس اوس مخال کار نه کوي. نو همدې وجې تاسو د ټرسټ والټ سره وکئ. نو دوستانو دا چې باینانس اوس کمزوره دی کار نه کوي تاسو کتلی شئ دغه بار بار ریفریش غواړي. تاسو دوستانو تاسو ته د ټرسټ والټ سره هم طریقه ښیم چې څنګه له ټرسټ والټ سره کنیکټولی شو. کله دوستانو په تاسو په دغه والټ باندې سلیکټ والټ باندې کلیک واستو دغه شین آپشن دوستانو تاسو وینئ دغه شین والټ چې کوم دی دغه ټرسټ والټ دی. داس باندې څنګه دوستانو تاسو چې کله کلیک واخلئ تاسو به ټرسټ والټ ته بوځي او پرمیشن به ورته الاو کوئ. کله چې پرمیشن ورته الاو کوئ دوستانو نو هلته به تاسو سره کنیکټ شي. تاسو به دوستانو بیا راشئ دلته به د دغه کوم ټوکن چې دوستانو همدغه د اپلیکیشن د کومه ویډرا چې موږ ترې کوو دغه ټوکن دوستانو تاسو ورته اډ کړئ. دغه د جیم پی ټي ټوکن دی دوستانو تاسو به راشئ مینیج کریپټو دغه باندې به کلیک واخلئ. پاس سرچ کې به دوستانو همدغه نوم تاسو ورته سرچ کړئ جی ایم پی ټي. کله مو دوستانو دغه سرچ کړئ نو تاسو ته به دغه اپشن راشي. بالکل دوستانو تاسو کتلی شئ دغه لومړی اپشن به تاسو ورته سلیکټ کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو بیا ویډرا کوئ تاسو ته به ویډرا اتومات همدغه جیم ټي پي ټوکن ته راځي. تاسو ویډرا دوستانو په بي ان بي باندې کوئ. ویډرا ثبوتونه هم تاسو ته بیا زه ښایم. دا چې اوس پیسې زما سره یو څه کم دي بیخي شته نه دي ځکه چې تاسو پوهېږئ چې زما اکاونټ اوس بالکل نوی جوړ کړو همدې امله اوس ما سره پیسې نشته په دغه اکاونټ کې. کله چې تاسو راشئ په دغه ویډرا باندې بیا کلیک واخلئ نو تاسو ته ټولې طریقې ویډرا اسانه طریقې وي د ویډرا لپاره. تاسو کولی شئ 0.05 جیم ټي پي ټوکن هم له دې څخه ویډرا کوئ دوستانو. دا چې ډېره کمه ویډرا نو دا تاسو هم ویډرا کولی شئ. نو دغه ویډیو تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک کړئ نور سره سم شیر کړئ. دغه ویډیو چې زه بیا ثبوت سره تاسو ته ښایم څنګه ویډرا کولی شو تر هغې ما ته اجازت راکړئ.